بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وفعل للتكثير غالبا نحو غلقت وقطعت وجولت وطوفت وموت المال، وللتعدية نحو فرحته ومنه فسقته. مصنف رحمه الله مخکې د باب فعال خاصیت ذکر کړل، اوس ذکر کوي خاصیت د باب تفعیل. فعل من مراد باب تفعیل، فعل يفعل تفعیل. نو داسې ویل چې وفعل للتکثیر غالبا، دا باب تفعیل د مستعملیږي د مبالغې لپاره زیات. تکثیر مبالغه چې ده تکثیر ته وایي کنه، زیات د مبالغې لپاره استعمالیږي. نو باب تفعیل په خاصیتو کې غټ خاصیت چې کوم دی د مبالغه ده. نو دا مبالغه دا په څو قسمه راځي، دا مبالغه په څو قسمه راځي. او دا تکثیر یو وایه کنه، تکثیر او مبالغه چې ده دا چې په درې قسمه دی تقریبا. اول چې دی تکثیر فی الفعل دی، اول تکثیر فی الفعل، دویم تکثیر فی الفاعل، او دریم تکثیر فی المفعول. تکثیر فی الفعل چې دی د هغې مطلب دا دی چې دلالت کوي په وجود د حدث په طریقه د کثرت. تکثیر فی الفعل مطلب څه دی؟ دلالت به کوي په وجود د حدث په طریقه د کثرت. لکه جولتو، هغه مثال ذکر کړی مصنف، ډېر ګرځېدلو ته وایي. جولتو مطلب ډېر ګرځېدل مې وکړه، ډېر وګرځېدم. او طوفتو، ډېر طوافونه مې وکړه. نو دلته جولان او ګرځېدل او طواف کول دي کثرت واقع شوی دی، په فعل کې کثرت واقع شو. نو دا یو قسم تکثیر شو فی الفعل. دویم تکثیر فی الفاعل دی، دا یې مطلب دا دی چې دلالت کوي په دې باندې چې معنی حدثي دا قایم ده په ډېرو افرادو پورې، قایم ده په څه پورې؟ په ډېرو افرادو پورې. نو دې تکثیر فی الفاعل وایي. لکه موت الابلو، په اوښانو کې څه شو؟ مرګ ډېر شو. نو په فاعل کې تکثیر فی الفاعل رالو، نو په دې کې معنی څه شو؟ ډېره شو، حدثي معنی. او دریم تکثیر فی المفعول مونږ ووی. تکثیر فی المفعول هغې ته وایي چې دلالت کوي په دې معنی حدثي چې دا معنی حدثي واقع شوې ده په ډېرو افرادو. په ډېرو افرادو څه ده؟ دا معنی حدثي واقع شوې ده. لکه غلقت الابواب، ما ډېرې دروازې بندې کړې. نو ابواب څه دی؟ تکثیر فی المفعول دې ته وایي، تکثیر فی المفعول دې ته وایي. دا څو مختصر خلاصه د دې درس. اوس راځو مثالونو ته وضاحت کوو مختصر انداز باندې. نو باب تفعیل د خاصیتو نه یو خاصیت څه د مبالغه ده. دا مبالغه موږ چې د په درې قسمه ده. اوس په بل عبارت باندې مو وایه چې ښه ذهن کې کښېني. یو هغه دی، یو قسم زیادت کول دي د فاعل د باب تفعیل په مشتق منه د اصل فعل کې. زیادت سره فی الفاعل راغی. او د مثالونو معنی به څه کې؟ غلقت وقطعت دې لپاره مفعول ذکر کې. غلقت وقطعت وجولت وطوفت دې لپاره مفعول ذکر کې. غلقت الباب دې لپاره مفعول رو باسا. قطعت الثياب مفعول ولا رو باسا. نو اولنی مثال معنی به داسې کوو چې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دي د مشتق منه د اصل فعل په افرادو، او په افرادو د چا کې؟ په افرادو د مفعول کې. مطلب دا دی چې دا فاعل ولګي او که مشتق منه د اصل فعل چې دی خو تا پیژندلی دی مخکې که نه چې هغه معنی مصدري ده. نو دا په طریقې د زیادت سره په مفعول یا په افرادو د مفعول کې موجوده شي. لکه غلقت الباب یا غلقت الابواب. غلق یغلق تغلیقا دا باب تفعیل دی. د دې مشتق منه د اصل فعل سره غلق دی، دروازه بندولو ته وایي. مفعول به د دې الباب دی یا الابواب دی، ځکه چې دا واقع شوی دی په مفعول باندې. نو غلقت الباب تعبیر به داسې کې چې بالغت فی غلق الباب، ما مبالغه وکړه څه کې؟ په بندولو د دروازه کې. په بندولو د دروازه کې مې څه وکړه؟ مبالغه مې وکړه. یا مطلب دا چې ما ډېرې دروازې بندې کړې، دا شوه. یا مې دا دروازه ښه کلکه مضبوطه بنده کړه، بورډ مې وروستو، دا معنی شوه. نو دا معنی کولی شي. نو موږ معنی داسې کوو چې د مبالغې چې زیادت کول دي د فاعل د باب تفعیل د مشتق منه د اصل فعل په افرادو د چا کې؟ د مفعول کې. دا د هغې مثال شو. دوی مثال ذکر کړی دی قطعتو. نو قطعتو مفعول رو بس الثياب. قطع یقطع تقطيعا دا باب تفعیل شو. قطع يقطع قطعا دا مجرد دی. دلته قطع یا قطعا دا مشتق منه دا اصل فعل دی.
لکه دا مصدر دی او مفعول به ولا مونږ راویستو چې هغه الثياب دی. نو قطعت الثياب تعبیر وداسې وکړي چې بالغت فی قطع الثياب، ما مبالغه وکړه په شلولو د چا کې کپړو کې، مبالغه مې وکړه په شلولو د کپړو کې. بل مثال ذکر کړی د جولت و طوفت، د دې معنی هغه اولنۍ معنی ده کومه چې ما مخکې وکړه چې زیادت کول د فاعل د باب تفعیل دی په مشتق منه د چا کې د اصل فعل کې. مطلب دا دی چې دا فاعل به ولګي او دا مشتق منه به په طریقې د مبالغې باندې سکی موجود کی، په طریقې د مبالغې باندې به دا موجود کی. لکه مثال دغه جولت و طوفت، جولت دا باب تفعیل، جول یجول تجویلا، جال یجول دا مجرد استعمال لی، جال یجول د دینه مصدر جولان راغلی دی او یا جولان د فعلان په وزن باندې هم مصدر راغلی دی. نو جولان څه ته وایي؟ جولان چکر ته وایي، ګرځېدلو ته وایي. نو جولان څه ته وایي؟ چکر ته وایي. نو دلته به معنی څه کې؟ جولت معنی به دا شي چې بالغت فی الجولان، ما په چکر لګولو کې مبالغه وکړه، یعنې ډېر اوږد چکر مې ولګو یا ډېر وخت چکر مې ولګو. نو په دې کې مبالغه څه راغله؟ مبالغه پکې هم مکانن راغله او هم پکې زمانن مبالغه راغله. ډېر وخت مې چکر ولګو نو زمانن پکې راغله، او ډېر اوږد چکر مې ولګو نو مکانن مبالغه پکې راغله. بل مثال ذکر کړی دی لکه طوفتو، طاف یطوف طوافا، طواف ګر چاپیره تاویدلو ته وایي او بیا دا خاص نوم دی د چا نه؟ د کعبې نه طواف کولو، ګرځېدلو. نو طوفتو معنی به دا شي چې بالغت فی الطواف، ما مبالغه وکړه په څه کې؟ په ډېرو طوافونو کې، طوافونه مې ډېر وکړه. بل معنی دلته هغه درېمه معنی هغه ذکر کوو د مبالغې چې زیادت د مشتق منه د اصل فعل دی په افرادو د چا کې؟ د فاعل کې، یعنی زیادت موجودېدل دي د مشتق منه د اصل فعل دی په کثرت سره په افرادو د فاعل کې. مخکې مونږه اختصار سره ویلي و، نو اوس پکې لږ شانته تفصیل کوو. که بری پوه نه شو هغه مختصر باندې به انشاءالله چې پوه شوی او دا وضاحت دی د هغې. لکه موت المال، موت المال دلته مال نه مراد څه دي؟ حیوانات دي، ګډې بیزي وخان غواګان غویانې دا ټول مراد دي. موت المال معنی څه شوه؟ یعنی مشتق منه د اصل فعل دا موتون دی. نو دا موتون چې مشتق منه د اصل فعل دی دا په افرادو د فاعل کې په طریقې د کثرت او په طریقې د مبالغه باندې موجود شوی دی. نو موت المال معنی به څه شي؟ چې کثر الموت فی المال. مخکې موږ دا معنی ذکر کړه چې په څه کې حیواناتو کې مال دغه موت څه شو؟ ډېر واقع شو. حیواناتو کې موت ډېر واقع شو، نو ډېر حیوانات په دې کې مړه شو. نو دا د دې معنی شوه. هغې نه وروسته مصنف څه ذکر کړی دی؟ وللتعدیة نحو فرحته ومنه فسقته. دا د دین وروسته د تعدیت خاصه ذکر کوي د باب تفعیل چې هغه یو خاصیت د باب تفعیل هغه تعدیت دی. هغه به انشاءالله سبحانه وتعالی پر روان درس کې وایو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.